درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. یو سیاستدان چې ویل کېږي د پاکستاني سیاستدان دی، جاوید نومې دی، او ورسره دغه کومه ښځه چې د دې طیبه نوم دی، ویل کېږي چې د دوی یو ناروا نازیبه ویډیو راغلې ده او دوی داسې ناروا حرکات کړي دي. تاسو به دغه ویډیو وګورئ، بیا به خپله فیصله وکړئ چې آیا دوی رښتیا همدا کسان دي او که نه. خو په سوشل میډیا باندې چې تر کومه حده پورې د دوی په باره کې نازیبه الفاظ، نازیبه خبرې کارول کېږي او یا دغه ویډیوګانې هم شیر کېږي، نو د خلکو شک په ګمان بدل شوی چې بالکل دا دغه سیاستدان دی او ورسره د بله د سکول هډ ماسټر ده او یا دغسې ناروا کار یې ورسره کړی دی. نو د ویډیو تر اخره راسره پاتې شي، تاسو به دا هر څه په خپلو سترګو وګورئ. درنو دوستانو، که تاسو وګورئ د دې نه وړاندې هم د دې سیاستدانانو څه داسې ویډیوګانې راغلي دي چې په دغه ویډیوګانو کې دوی دغسې ناروا کارونه کړي دي. موږ ته دا هم معلومه ده چې د یو چا په راز باندې پرده اچول پکار دي. که یو څوک داسې ناروا کار وکړي، پرده پرې اچول پکار دي. خو ډېرو ملګرو زموږ نه غوښتنه کوله، ویلي چې آیا دا څوک دي، موږ سره تفصیل شریک کړه. نو ځکه مو تاسو ته دغه ویډیو هم راوړې ده. تاسو چېرته هم مه ځئ، موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. دغه چې د پاکستان پنجاب اوسېدونکي دي، ډېر خلک وایي چې د سیالکوټ دي او یو مشهور سیاستدانان دي. تاسو یې په نټ باندې سرچ کولی هم شئ. دوی په خپل منځ کې په یو خبره باندې څه میټینګ کولو، څه ویډیو یې جوړه کړې ده چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوي. دوی په یو کمره کې دواړه ولاړ دي او څه ګفتګو یې کړې ده، څه خبرې کړي دي چې دغه خبرې په سوشل میډیا هم راغلي دي. خو د دغه خبرو نه پس بیا هیڅ داسې څه ویډیو مخې ته نه ده راغلې، خو یو وړوکی کلیپ چې په سوشل میډیا باندې وایرل دی او دغه کلیپ کې داسې اورېدل کېږي چې دوی څه خبرې کوي. نو خلکو ترې داسې خبرې جوړې کړي چې دوی ناروا غلط کار کړی دی. نو داسې څه ویډیو موږ ته په لاس نه ده راغلې. نو خلکو ته هم وایو چې د دروغو نه، د پروپاګنډو نه ځانونه وساتئ او په چا باندې بېځایه تورونه، بېځایه الزامونه هېڅکله هم مه تړئ. ډېره مننه چې تاسو د دې ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړه.